الله جل شانو دا هغه واقعه د مخکې تاسو ته ما ذکر کړې وه چې موسی علیه السلام ته دې خپل قوم ووي چې یاره مونږ دې ښار ته نځو ځکه دې کې ډېر زورور خلک دي جهاد مونږ نشو کولی څو پورې چې دین یې وتي د دې ځای نه مونږ ته نشو ننوتی دی وځي بیا به ورشو مونږ یو دوه کسان پکې وو هغې کې لږ ایمان و هغې ورته ویل راځئ په دې دروازو پې ورځو دا کومې دروازې چې د دې ښار جوړي په دې پې ورځو لکه په دې تاسو ورلئ چېرته د دوو کسانو دا خبره کوله خپل قوم ته تاسو له به الله غلبه درکړي ګوره په الله توکل پکار دی او اعتماد پې پکار دی الله جل شانو فرمایي قالو دی وی یا موسی اے موسی علیه السلام دی بنی اسرائیل وی چې اے موسی علیه السلام ان فیها بېشکه په دې ښار کې د کم ښار تذکره چې مخکې تېره شوه یا د اریحا ښارو او یا تور ښارو د تور چې کوم ښاریه ده نور اقوال مې د په دې کې بیان کړو شام دمشق فلسطین اردن وغیره څومره اقوال چې مې ته پرون ذکر کړو نو ان فیها بېشکه په دې ښاریه کې قوم انداسې قوم دی جبارین چې ډېر زورور دي جبار اصل کې زورور ته وایي مضبوط ته وایي طاقتور ته وایي نخلة جباره هغه کجوره چې ډېره د مضبوطه کجوره وي ونه هغې د نخلة جباره وایي دې کې هم ډېر لوی لوی خلک مخکې ما تذکره کړې وه ستاسو سره چې څومره لوی لوی خلک په دې شام کې اوسېده کوم چې د عمالقو ښارو نو ان فیها بېشکه په دې ښار کې قوم انداسې قوم د جبارین چې زورور دي و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها هغې پورې مونږ نشو ننوتی څو پورې چې دوی وتي نه د دې نه فإن یخرجوا منها فإنا داخلون که دوی ووته نو مونږ به ورته ورشو داسې بدبخته قوم و ښه یو خو انتهایي بېادبه وو څه وي یا موسی زمونږ طریقه خو دا وه چې مونږ به زمونږ صحابه به څه وي یا رسول الله یا رسول الله یا نبی الله داسې طریقې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آواز ادا یې کړی و چا په ابتدا د اسلام کې یا هغې خلکو کړی و کوم چې ناخبرو د دې آدابونه چې یا نبی الله داسې ویلو چې یا محمد اخرج الینا سورې حجرات کې مې درته ویلو په رمضان کې نو ویلي وو داسې خلکو الله جل شانو منع کړه چې داسې مه کوئ دا خو پیغمبر دی ادب یې کوئ لږ د بني اسرائیلو غونته کې حرکات مه کوئ بني اسرائیلو به بیا بار بار وي که نه یا موسی ادعو لنا یا موسی ادعو لنا یا موسی ادعو لنا یا موسی ان فیها قوما جبارین یا موسی یا موسی یا موسی دا د هغې الفاظو اے موسی چېرته نبي علیه السلام مخکې ته هم چا دا ویلي وو چې یا محمد اخرج الینا اے محمد روزنا الله فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا تاسو یو بل ته څنګه آواز کوئ پیغمبر ته داسې آواز مه کوئ ښه مشرانو ته څوک داسې آوازونه نه کوي دا پیغمبر دی بیا خاتم النبیین دی بیا سید الرسل دی بیا امام الانبیاء دی ده ته داسې آواز مه کوئ چې یا محمد دا ډېر بې ادبه قوم موسی علیه السلام ته وایي چې اے موسی ان فیها قوما جبارین په دې کې ډېر زورور خلک دي او بدبخته خو دا و چې دونه توکل په الله جل شانو نه او دونه اعتماد نه باوجود د دې چې ډېر سهولیاتو والا خلک و الله ولا هر څه ورکړو او معجزې په خپلو سترګو د موسی علیه السلام ولیدې د الله جل شانو د اعتماد د جوړېدو چې کومه اعلی درجه وه هغه د دې مخې ته وه چې په هغې د دې اعتماد جوړ شوی خو بیا هم دونه رزیلانو وی موسی علیه السلام دا قوم چې څو پورې په دې ښار کې مونږ ته نه ورځو د دې څه پته لګي کوترم نه کي چېرته الله فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کوي زه سره بیا هغه شانتې کومه الله جل شانو په دې باندې 40 کاله دغه ښار حرام کړی وی دې ته به نه ځئ وروسته به راشي انها محرمة علیهم 40 سنه 40 کاله الله فرمایي په دې باندې ما حرام کړی وی دې د رذیلتوب د وجې نه الله جل شانو فرمایي چې دې څه وي فإن یخرجوا منها که دې دې ښار نه ووته فإنا داخلون بیا به مونږ ورشو نه لکه چې تاسو ته خو الله جل شانو د جهاد حکم کوي او تاسو وایئ چې دا د ښار نه وځي بیا به ورته مونږ ورشو نه عجیبه خبره ده الله حکم کوي چې جهاد وکړي تاسو وایئ چې دا قوم دې وځي بیا به مونږ دې ښار ته ورشو نو ستاسو په دې کې څه کمال دی یاد ساتئ ګورئ دوه خبرې ډېرې ضروري دي د یو قوم د کامیابۍ دپاره څو خبرې دوه یو به دوی خپل محنت کوي د هغې انتها ته چې کله ورسي بیا به په الله توکل کوي توکل خو وروسته څیز دی ړومبی څه شی دی محنت دی
فاذا عزمت اے نبی علیہ السلام ته چې کله خپل تمام اسباب برابر کې او کله کې ارادو کې نو فتوکل علی الله بیا وروسته څه کوه په الله باندې توکل کوه دا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله دوه خبرې ډېر ضروری دي یو قوم د کامیابی لپاره مهنت په پوره کوي دغې نه پس په الله ته چې خدای بس لاس په وروسته غځې ښه داسې نه ده چې ټول کال د شپیلي وي ټول کال د مزې کوي او چرچې کوي او اخر کې چې د امتحان ورځې راشي دی څه وایي خدایه تسبیح هم راولي او ټوپۍ هم په سر کړي نه په دې کار نه کېږي او سم کار دی بیا ټول خلک به دا شی کوي په دې کې کار کوي دا د الله جل شانو د قرآن اصول دي چې اول محنت د هغې نه پس د محنت نه پس بیا په الله جل شانو من توکل نو دا هغه اصل اعتماد دی دا هغه اصل بروسه ده په الله جل شانو باندې انسان ټول اسباب اختیار کړي د هغې نه پس وایي الله اوس ته برابر بس مال نور چل نه راځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت هم ټول دغه دی تاسو وګورئ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه خلکو ته زه لارې اسانوم چې هغه کم خلک مجاهده کوي کوشش کوي کوشش نه دی ویلي کم خلک چې دعاګانې کوي نو هغې ته زه لارې اسانوم داسې نه دي فرمایي نه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم خلک چې مجاهدې کوي په ځان من سخت تیری نو لنهدینهم سبلنا یا ورته زه لارې اسانوم نو کافر هم محنت کوي لارې ورته اسانېږي او مونږ هم محنت کوو لارې ورته راته اسانېږي نو فرق څه دی فرق دا دی چې مونږ کله محنت کوو محنت پسې د الله جل شانو من توکل اعتماد او دعاګانې غواړو د الله مدد ځان سره شامل حال کو یا الله د دې دعا کو چې ته را سره خپل مدد شامل حال کې نو فرق دا دی چې د کافر کار په نیمګړه کې پاتې کېدی شي کافر ته نقصانات راتلی شي په هغه لاره کې مسلمان چې د خپل محنت نه پس د الله جل شانو نه وغواړي نو الله جل شانو ولا کار بیا سر ته رسي او ډېر په اسانه باندې رسي سر داسې کېږي ښه دغه فرق یې پکې د کافر کار لنډې پوچې وي او د مسلمان کار هغه سر ته رسي د مسلمان کار د هغې یو مقصد وي د کافر د کار هېڅ مقصد نه وي د مسلمان د محنت نتایج ښه روزي بهترین نتایج روزي او د کافر د اعمالو د هغه د محنتونو نتیجه صحیح هباء منثورا افلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا د هغې څه حیثیت نشته د الله جل شانو په نسبت دغه په مسلمان او په کافر د هغې په محنت کې او په توکل کې فرق دی ښه د هغې په محنت کې فرق نو دی وي چې دا قوم اوسي بیا به مونږ ورننه وځو نو ستاسو پکې بیا څه دي چې دا قوم ته لاړ شي نو تاسو محنت نه دی کړی نو الله ولې دا نو الله جل شانو په 40 کاله بیا د ځمکه حرامه کړه چې محنت نه کوي نو صرف په الله باندې توکل کار نه کوي الله فرمایي دا شته به باندې حرام کم یا دوه کسان پکې سړي زامنو هغه نمونه مې ته اغوستي حضرت یوشع حضرت کالب هغه سو فرمایل چې قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما په دوه کسانو الله احسان کړو چې هغې د الله نه یریده هغې دې قوم ته څه وي چې ادخلوا عليهم الباب د سره ته ونه یریږئ د عمالقونه او دا دروازې دي په دروازو پې ورننوځئ ګوره څوک چې په چا حمله کوي که نه په داسې لاره پې حمله کوي چې هغه د ځان نه نه خبر حمله پې کوي خو د دې دوو کسانو په الله دومره اعتماد چې دې قوم ته څه وي چې دا کومه مین لاره ده که نه مین شهره ده او دا مین دروازې دي په دې پې ورننوځئ ځکه چې دا تاسو اوس محنت کوئ او وروسته بیا د الله جل شانو توکل نو تاسو بیا کامیاب شئ تاسو چې دومره محنت وکړئ چې په مین لاره ورننوځئ نو دقه ستاسو محنت هم دی چې تاسو دغلته ورشئ د یو قوم په موجودګۍ کې او بیا په دروازو باندې ورتل دغه اصل توکل دی تاسو زموږ په الله اعتماد دی ندی سوي چې قال رجلان یو یغدو کسانو من الذين د هغه خلکونه یخافون چې دی یریده د الله نه انعم الله علیهم په هغې باندې الله ډېر احسان کړو هغې ورته سوي چې ادخلوا عليهم الباب ورننوځئ په دې باندې په دې دروازو کې پې ورننوځئ فاذا دخلتموه که تاسو په دروازه ورغلئ نو فانکم غالبون الله به تاسو غالب وعلى الله فتوکلوا او په الله توکل ساتئ ان کنتم مؤمنین که ستاسو اعتمادي په الله باندې او که اعتماد نه بیا ګرځئ شپیلي وښئ